خوشاله یم چې ستاسو په منځ کې یم. هېواد ته رالم 3-4 کاله وروسته. نو زما دپاره ډېر ویاړ ځای و افغان وایرلس سره زه سفیر په توګه وټاکل شوم. کوشش وکړئ انشاءالله چې په هر عرصه کې کېږي افغانانو ته یو څه وکړي. د وطن چې هر هېواد ته هم لاړ شي خپل وطن مینه په نه ماتوي. نو هغه معنوي اړخ یې موږ ته تجارتي نه ډېر ارزښتناک. میخوایم که افغان بیسیم شرکت هر خانه مردم افغانستان. نو ډېر زیات خوشحاله یم خپل هېواد کې یم او بیا ورلډ کپ ته ځم پوره انرژي سره. په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه